السلام علیکم ملګرو. نننی کلاس کې موږ تاسو ته دلته دا درې کمانډ کوو. دا درې وانه آرک سره ریلیټډ دي. دا درې آرک دی، دا یو پای ده. تقریبا درې وانو یو شان کار دی. موږ به په دې باندې کار څنګه کوو په سکیچ اپ کې. نو راځئ چې تاسو ته اول دې باره کې ووایو. موږ سره آرک دی، د آرک شارټ کټ موږ سره ای ده. که تاسو په دې کلیک کړئ تاسو به دا یو آرک شروع شي. آرک تاسو راشئ کلیک کړئ تاسو سره به آرک جوړیږي. آرک څه ته ویل کېږي؟ که تاسو چېرته راشئ او دلته سرکل ډرا کړئ، دا دایره، نو که لږ هم تاسو سره دا کمه وي، مطلب دا پوره نه وي، لکه د دې نه دې پورې دا پارټ پوره نه وي، لکه زه راځم هسې یو دغه وامه تاسو دپاره او زه راځم دا ډیلیټ کوم دا سیټ او دا مې ډیلیټ کو، نو دا اوس آرک شو، دا پوره نه دی. او که زه رالم او دلته مې کلیک کو داسې صحیح ده، نو دا اوس سرکل شو. نو آرک څه ته ویل کېږي؟ any part of circle ته ویل کېږي آرک. مطلب د دې نه دې پورې دا آرک دی، یا که دا ټول د دې نه دې پورې راشي یو بل سره ملو شوي نه وي، یو سرکل یې نه وي جوړ کړی، نو هغې ته مونږ آرک ویلی کېږي. صحیح ده. یو دا آرک دی. تاسو ته چې ته څنګه آرک وال غواړئ، نو زه پرې ګرین سایډ باندې راځم او دلته مې کلیک کو. اوس به زه داسې دې طرف ته ځم او که دې طرف ځم ماله به آرک راکوي، او که نه ته راځې داسې په دې ریډ سایډ باندې راځې، نو به تاله په دې طرف یا په دې طرف باندې آرک درکوي. صحیح ده. تاسو ته آرک درکو، دا سایډ او دا سر ملاو کړو، نو دا به یو بل سره یو ځای شي، دا به تاسو ته یو آبجیکټ جوړ کړي، دا فیس به هم کریټ شي. بیا تاسو دا داسې ایکسټروډ کولی شئ. ته وګوره. صحیح ده. او موږ سره دې درې واړو کې څه فرق دی؟ یو آرک دی. زه رالم په دې مې کلیک کو او دلته مې په دې کلیک کو، نو دا تاسو سره د دې نه سنټر نه یو آرک جوړوي. صحیح نه. دې کې له تاسو ورکولی شئ. مثال کې تو پر زه رالم، زه له ورکوم چې ما سره د آرک جوړ شي په 120 انګل کې. نو د دې نه دې پورې دا یو 120 انګل دی. واپس تاسو دا دواړه یو ځای کړئ. صحیح ده. نو یو پیس ورته کریټ شي او تاسو ته خپل مقصد اغوستلی شي چې سلم جوړ کو. بل موږ سره یو دار دا مې تاسو ته وکړو. دا خو 2 پوینټ دی، بس دا 2 پوینټ د دې نه والا تر دې پورې او بیا داسې لاړ شه، نو دا 2 پوینټ لري او چې که څونه ځای لري. صحیح ده. نو هغه نه به تاسو ته یو آرک جوړیږي. بیا دا داسې یو ځای که خپل منځ کې، یا که داسې یو ځای که، نو هم ګوره تاسو سره یو سرکل یو آبجیکټ جوړ شو. دې کې موږ سره 3 پوینټ دی. نو ظاهره خبره چې 3 پوینټه یو بل دلته کلیک وکړو، بل تاسو سره دلته. صحیح ده. او بل ته ګوره دا اوس ما سره په زیډ اکسس باندې جوړېږي. زه په زیډ اکسس نه جوړوم، ته راځم واپس په دې ریډ جوړوم او داسې ځم. دا مې دریم پوینټ، دا دریم پوینټ شو. ته وګوره. نو یو دلته یو سټارټ، یو میډ او یو راغی اینډ پوینټ. یو په شروع کې، یو دای په منځ کې او یو راغی اخیرنی پوینټ. صحیح ده. بل مونږ سره دلته دا دی پای. اوس پای هم د آرک په شانتې دی، هم بالکل هم د دې په شانتې دی، خو دا مونږ سره څه جوړوي؟ یو آبجیکټ جوړوي. تاسو دلته راشئ کلیک کړئ او ماله ورکو دا. اوس دا تاته وایي چې څونه پای جوړوي. چې ته کله په دې کلیک کړې، نو دا به تاسو سره دا شان یو پای جوړه کړي. خو که تاسو آرک لیدلی، آرک به تاسو سره داسې یو آبجیکټ نه جوړو. دې کې پای صحیح سره راغله، د سرکل چې کوم پارټ دی هغه مونږ سره ټول رالو، او سرکل دې ته نه ویل کېږي، دې ته پای ویل کېږي. دلته تاسو راشئ دا ډرا کړئ او تاسو د دې نه لاندې نه دغه هم ورکولی شئ، دا انګل. نو زه وله ورکوم مثال کې تو په 90، نو دا به 90 کې تاسو ته یو دغه جوړ کړي. دا 90 ده بالکل. ته وګوره رایټ انګل ټرایانګل دی. دا تاسو به داسې ایکسټروډ کړئ. صحیح ده. نو درې وانه تقریبا یو شان دي. یو مقصد یې ډېر اسان دی، پریکټس پې وکړئ. انشاءالله بل کلاس کې به تاسو ته حاضر شو. راهي پورې اجازت راکړئ ماله. د الله حافظ.